قربانی څه شی دی زمارو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے صحابہ تپوسو ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ دا اللہ رسولہ دا قربانی څه شی دی نو رسول اللہ مبارک او فرمایل سنت ابیکم ابراہیم دا ستاسو د نیکه د پلار د ابراہیم علیہ السلام طریقه ده نو بیا صحابه تاسو کوي چې زمونږ پکې سړي مال نه مونږ پکې چې قربانیو کو داغه طریقه خوشتا او مونږ له پکې ثواب کیږي کنه کیږي ټیک ته ابراهیم علیه السلام طریقه چې مونږ جام دی کو یو خبره ده او ثواب زمونږ پکې څومره کیږي هغه مقدار راته وخایا نو رسول الله مبارک فرمایل و چې کم ساروی لاله داغه پشا چې څومره وخت داغه برابر نه کې درته ملاوي او که ګډ دلال کو چيله داغي پشا چې څومره وړاندې او د چيلي پشا څومره وخت دي داغي برابر ثواب درته ملاوي ګونه دومره پکې اجر دی او دومره پکې ثواب دی او بیا رسول الله مبارک فرمای من وجد ساعه من المال یسوک مالداري داغي بیان ماته رجمه د تکړو چې پچا قرباني واجب د مالدار ستوي او فلم یضحي د قرباني ونکړه نو فلا يقربن مصلانا دې زمون جمعه ته نه راځي عیدگاہ ته چې بالکل را نشي دې زمون عبادت خانه ته بالکل را نشي وردا سخت وعید وته زمون طالبان وي زورنه وته ممتاز وایو دا دومره سخت زورنه چې راځي معلومیږي دا چې دا قرباني مضبوط شی دا واجب او خامخاو او پیغمبر مبارک پدې کې لس کاله حضور پاک چې مدینه ته تلې مدینه منوره ته یو کال رسول الله مبارک قرباني نه پرې پدې لس کالو کې یو کال نه پرې او کله دو غډانه ملال کړی دی نبی علیہ السلام یو ځلې دو غډانه لال کړ برګ غډان لماور او چې کله علالول دواړه غډان نو دواړه خصيانو تکیدل چې وته وای زموږ بعض خلک وای په تکیدلی ګډ او یا وای قرباني وینه نه صحیح یو سړی وی اندامونه کم دي دا ټول غلطه خبره ده حضور پاک چې په کومه غډانو قرباني کړي دا غټ تکیدلی دا خ قرباني ده ولې دا سروي سوروبي دا علی او دا سربی نو پدې ساروی قربانی کول شي بلکې مستحب ده بیا نبی علیہ السلام فرمایلی دی حدیث ته وې دا قربانه پروازو کې دا قربانه د ساروی علالونو نه بهترین عمل بل نشتا او چې دا قربانه ساروی د علال کو نوینه لا پزمک نی پرته چې الله تعالی رسیدلی والله قبول کړي نو بهترین عمل دې زمارونو نو چې څوک مالدار دی او صاحب نصاب دی ما تاسو ته 13 جمعه بیان کړی دی ا دې قرباني وکړي دا زمونږ د مسلمانانو یو لوی شعار دی ګوره خلک د خپل پلار نیکه چې جمدې ساتي نو بوت وروړي والا ولګي په چوکونو کې بوت ولګي په غټو غټو شهرانو کې بوتانو لګي او په خپل کور او په بلډینګ د پاسه بوتانو لګي ولې په دې بدما د پلار جمدې وي د پلار میشن به جمدې وي خلک ویل کدا څوک دی دا فلان کې دی دا د سچ کارنامه کړی دا چې د لندن په چوک کې او د امریکای په چوک کې او ځای په ځای د بوتان لګیدلی دا څه کارنامه کړی دا نو خلک دا هغه کارنامه ذهن تر مخ کې مونږ چې مصر ته تلو نو مصر کې الته کې د فرعونانو چې کومه مقبرې دي اهرامات مصر الته لاړو نو الته کې بیا دا هغه انجینیر دا هغه کس بوت لګولې غاټ بوتې لګولې ولکه سنو مې معنی نو مې شو ابو الهول لوی بوتې لګولیو نو خلکو بابوت تکتل ابو الهول الکه دا بوت تسره دا جی ابو الهول نه لاندې وتلی کلمو فقط باندې د سکار نامه ده د دجیدا احرامات چې جوړ کړی دي ډیزاینینګ او دا ارس دا خوده جوړ کړی نو خلک نن سبا انګریزان خدای چې انډونیشیا ته لاړل زه په دې بغټ غټ بوتان ما په انډونیشیا کې مولیدل انا کې د مسلمانانو ملته بوتان جوړول او بوتان لګول او مجسمه لګول دا په شریعت کې منع دي دا د هغوی په دې دور د انګریزانو تیر شوی دی او دې انګریز دا کارنامه کړی و دا کړی و نه بوتانې ورته لګولې دي زمارونو بوت پرستی او بوتان لګول په شریعت کې منع دي او حرام دي نو د ابراهیم علیه السلام کارنامه ده نو د ابراهیم علیه السلام بوت خو ته نشي لګول داغه تصویر خو نشي لګولې نو داغه اسلامی طریقه باندې داغه جون او داغه طریقه جمع ساتل دا قربانی ده ته چې ګوري بوت ته نو تا ته انګریز یادېږي هغه لوی سړی به درته یادېږي چې دا کارنامه کړې ده نو خلک وایي چې داسې مونږ لم پکار ده د قرنګې په ازبکستان ته لاړم په تاشقند کې د امیر تیمور بوت لګېدلی غټ او د امیر تیمور چې بیا کم ساینسدانانو د هغې غټ غټ بوتان لګېدلي نو سړی خامخا وګوري دا بوت د څه دی یاره دا خو دا کارنامه کړې ده دا خو مونږ لم پکار ده نو اوس مونږ له خو بوتان منع دي نو مونږ ته الله څه وایي قرباني وکړه
بس د ټوله دنیا کې قرباني وشي دا څه شی دی دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده نو ابراهیم علیه السلام داغه طریقه وترکناه علیه فی الاخرین داغه طریقه تر قیامت پورې جمع دی روانه ده او څومره بهترینه طریقه ده په بوت څه کې بلا پیسې لګي ا مجسمه چې جوړه خو په لکونو کروڑونو روپے په لګيږي او د خدای دښمنی بیره ده او ګناه بیره ده دلته څه چلو شي دلته به قربانیو کې ذبح به وکي تا تم فایده ورسېدله غریبانانو تم فایده ورسېدله بچی به دې مغه خوري رشتہ داران به دې مغه خوري میلمانه به دې مغه خوري او ثواب به دې مشي رب العالمین بم راضي دا یو طریقه شو د ابراهیم علیه السلام زمارونو ډیر خلک نن سبا لیبرل خلک راوته دي زمو پوښ شو په یو جمعه کې راته دا یو خبره د فیسبوک او د نت لوی غم جوړ کړي پکې بنیو لګیا به یو نن سبا بیا لیبرل خلک هغه خلک چې هغه ځان دیندار غني په منځ کې د دین دشمنان دي هغه په فیسبوکونو باندې لګیا دي او څوک کمنټسونه ورکوي او څوک لګیا دي په فیسبوک لګیا دي وی قربانۍ ته څه ضرورت دی دا لکونه روپے او کرونه روپے او ربینو روپے برباد شي وی دي په دې د غریبانو لولې نه ورکوي ګوره زمارونو دا د اسلام په جامه کې د اسلام دشمنی دا غریب لولې نه ورکوي چې دا قربانۍ کوي بیا خو به حج سره دی حج لمده دا پیسې غریب لا ورکوي بیا خو به چې عمره لمزه عمره لسده دا پیسې غریب لا ورکا نو زبر بیا به جمعه ته جوړوا کور منس کوا دا پیسې غریب لا ورکا خبره خلاصه کور منس کوا جمعه ته سره جمعه جوړه دا په کروڑونو روپو په جمعهونو لګي بس کور جوړوا کنه څه ضرورت دی چې جمعهونه جوړه هیڅ ضرورت نشته دا به کور منس کوا بیا به مدرسې ته ضرورت نشته بس انلاین درسونه کوي کنه دومره کروڑونو روپے په ولې لګاوي دا خو نه چې کالج ولې جوړاوا په ډېرې پیسې لګي دا خو نه چې یونیورسيټي ولې جوړاوا دا پیسې غریب لور کا په ډېرې پیسې لګي دا خو نه چې پبلک سکولونه ما جوړاوا او په ډېرې پیسې لګي دا غریبانو لور کا او انلاین درسونه کوي دا خو نه چې پروندې د دوی وادو او په غیر 50 لک او 60 لک روپیا لګولې دا پیسې به غریب لور کړي وکړي دا ولې په دوی په واده باندې لس غډانه لال کلو درې میخې د لال کړي او بلا روجي په خې کړو شادي حال کې بلا پیسې ورکړي او لور لري بلا کالی وکړل او د دنیا جوړې جامې یو جوړې په یو لک روپیا په 2 روپیا واغښتا او لونو له جامې او رشتہ دارانو له جامې ټول له جامې اخلي څه ضرورت دومره ګرانه پیسې کې لګي دا پیسې په غریبونو نه تقسیمه دا غلطه نه ګوري دین تر سترګې خلې کړي بیا وې چې لور دی وادي نو د لور په واده سونه پیسې لګي سونه کا سامان ولا لسونه کاری ولا لسونه پرجونه له او سمره ولا نور سامان اخلي او بیا دا غي جامو باندې سونه پیسې لګي نو دا لکونه روپې چې په لور لګي دا غریب ولا ورکه کنه ال تسترګې خو تر قربانې تر سترګې خلې کړي بیا بزدارم چې روزه منیسا دا چې کم تکلیف ته پروژه تیرې نو پدې ال ته چې د دیالیو کدا تکلیف هغه تیر کاغه پیسې غریب ولا ورکا زبدا درته وایم چې روزه منیسا دا پیسې پروژه سونه تکلیف پتا تیریږي د دې نه کم تکلیف په ګوړو پچاره تیریږي ال ته ګوړ چاریو کا پیسې به غریب لا ورکا بیا به منظم مکوا ولی په منظم سالوي تکلیف تیریږي د دې منځ په ځای باندې لال شه او چې مزدوریو کا هغه طاقت هغه کې ولګوا او هغه پیسې راول غریبانو ورکا دا څه خبره ده د غریب حق ته غریب له حق ورکول غواړي نو ته مالدار استاته زکات شته ولا ورکا غریب له حق ورکول پکار دي تا ته صدقه فطر ویل شوی دی صدقه فطر ولا ورکا غریب له حق ورکول غواړي نو شریعت ته صدقه ورکا نفلی صدقه ورکا رور لا ورکا خور لا ورکا میراث کې خپل حق ورکا لور خور لا کنه هغه ته غریب حق نه دا گاونډي حق پتا لازم دی ورکا کنه او اکثر داخله کارخانه دانی کې دا خبره کوي نو په کارخانه کې د مزدوران لیبران چې تاسو سره سار نمازګره پورې ډیوټي کوي سونه بونسونه دی ولا ورکا او چې ته چې غریب لور کومه نو ته چې پلان کوزر کې ګرځي او د شپې ته دا 1 لک روپو په گاډي کې ګرځي نو د 15 لک روپو گاډي کې وګرځا کنه دا باقي غریب لور کا کنه او چې تاسو د غریب غم دی قرباني مکه او غریب لور کا نو بنگله دې خرڅه کا کنه دا کرای کور کې اوسېګا یا راکوټه کور کې ځان لواله دا باقي غریب لور کا کنه او چې تاسو د غریب غم دی او دا وی چې قرباني مکه او غریبانو لور کا نو جیداد دې خرڅ کا کنه دا کارخانه دې خرڅه کا کنه او دا چې کم بار ملکونو کې پراپرټي دا ټول خرڅ کا ورکه غریبانو لکن یعنی خلاصه دا چې صرف د دین پجامه کې د دین دشمنی اوس هغه قرباني چې پیغمبر مبارک وتا د ابراهيم عليه السلام طریقه ویلې ده هغه قرباني چې رسول الله مبارک لس کاله مدینه منوره کې کړی ده هغه قرباني چې حضور پاک فرمایي چې اونکه زما عیدګاه ته ناراضي زما منځ ته ناراضي سخت زورنه پر رسول الله مبارک ورکي هغه قرباني چې دیو نکړه برباد بشي د پیغمبر په سنت او عمل کوا د پیغمبر په طریقه عمل کوا زه خپويګم نه پیغمبر خپويږي ځکه مسلمان خو په دین کې خپل عقل نه چلوم دما عقل بسي او د ټول نه لوی خبر او سوره د قرباني حضرت ابراهيم عليه السلام خپل بیبي حضرت هاجر را وستا او خپل بچي اسماعیل دی را وستا او د بیت الله په خوا کې دی راکړل د الله په حکم
الله د حضرت هاجره او د حضرت ساره د دوار د ابراهيم عليه السلام بیان دي جګړه جوړ شوې قصه وګدا او مختصرا الله پاک حکم وکړ ابراهيم عليه السلام ته چې دا بیبي دې بوزو دا بچي دې بوزا او د بیت الله زې وته خو جبريل عليه السلام نشاندهي کولا موجوده چې کوم بیت الله دې راوسته قصه وګدا چې د بل ټیم برته سنا سو يم خوږي نن د قربانه کوم خبره راته ابراهيم عليه السلام بکلا کلا راته او د خپل بیبي او د خپل بچي معلومات بغشتل په دشت بیابان کې قسم په الله پرې خو دي ایمان دیتا ویل کېږي ایمان دیتا وای چې الله سوي دبا کوم عقل بنا چلو الله وی منس کوا بس کوم با الله وی سارو ماسبخین مازیګر ما خام ماسوتن کوا زم عمدقه سے الله کوم عقل بنا چلم چې پینځه په یو ځای به ماسوتن کوم کنه سبب لیبرل را پاسې دا بم درته وای چې ماسوتن په ټول په یو ځای کو منځونه دي کنه سبب وی دره ما خام خدا درې دي دا یو خو پکې نیمګړې شو څلور به کو کنه د دین په کار کې به موږ سکاو افمن اتخذ الهه هوا بل خواهش نه به خدای نه جوړو دا الله او د رسول تابعداري وکړو دا چې الله ویلي دي کته خدای ته پوي وې خدا خدای خبره کې به ګوتې نه وې د دې لیبرل ته هم تپويږي ک پیغمبر کوي تپويږي ک خدای کوي کته وې چې زه پويګم لاري د ایمان نه وته ستا خبره اړو زمانم نه او زه تاسو ته یو خبره کوم په دې فیسبوک د هغه خلکو تقریرونه بالکل موري چې د شریعت خلاف دي سره انګريزي پرې خېده ټوپه په سر نشتا ګره نشتا او کشتنو وهلې دا او د شریعت خلاف لباس چولې دي او په بار ملکونو کې په امریکا او برتانیې کې ناس ته ځانته ډبل میکونه لګولې دي او خلک گمراه کوي خلک تباہ کوي چې په شریعت برابر دي دا غوړې ګوره تباہ به مو ګن به ګن غوري د پیغمبر دشمن به د پیغمبر د ناموس دشمن به او تا ته د قران او د سنت بیانې او دو سرو ټکی انګریزي به وي په انګریزي ته خلک چې انګریزي چاوي بس خلک کوئی دا ډېر لوي شعر د اردو سره پنځه کتابه به کتلی په دې خو د انسان عالم نه جوړيږي د موږ طالبان خو اتکاله مدرسه کې علم کوي نو بیا وته موږ پټکي پسر کو عالم وتوایو او چې د لسپیندل شل کاله په مدرسه کې بیا خو دنو کې د نبی عالم جوړي او تاسو ګره د اسرائیل د ظالما او یاد ماشين کړي دا او ناشته او په دین اعتراضونه کوي د قران او سنت ځان ته د اردو تفسیر مخې ته خو د اردو د کتل د سلو پنځه ټکی د انګریزي وي ټول دنیا د متاثره ده د خپل علما او بیانونه اوري د صالحین او عالمانو چې تاسو عقیده بالکل معلومه ده چې دا کومه عقیده خاوند دي او د صحیح عقیده خاوند دي نو دا هغه بیان اور د بل چا بیانونه مورا برباد بدی کی نو د مارونو ابراهیم علیه السلام دا نه وای چې الله دا کم خوا بچي بوزه بس زم الله کویږي او د الله رسول کویږي چې الله او د رسول ما ته څه حکم کوي زما مانم زه په کې ځان چونو چر نه کوم رسول الله مبارک په عمره کې په یو عمره کې شپېته ساروي اعلان کړی دي سو شپېته حالانکه په عمره کې ساروي اعلان سنت دي مستحب دي فرض واجب نه دي په بل عمره کې او یا اعلان کړی دي د غریبانو له پیسې ورنه ورکول په حج کې 100 ساروي دی وای یو ساروي بالاله رسول الله مبارک سلو خان اعلان کړی دغه نو په پیغمبر مبارک هم اعتراض وکړ او دا خلک یې کوي ها دا کوي دا مخکې ورځو کې اسلام آباد پر وډونو کې چې کوم وخت هغه خزر اوته و ناره لګولې وي هغه کې سوي هغه بیا چغې والي د پردې خلاف پرده بم نه مانو او ما اوریدل چې داسې چغې والے یا رسول اے رسول سن لو اے رسول سن لو ہمیں پردے کی کیا ضرورت کوئی ضرورت نہیں یعنی پیغمبر له دم کی ور کوي اے پیغمبر واورا مونږ ته پردې ضرورت نشته نو دا خلک به ماته دین خای د دې خلکو استاد به ماته دین خای او په فیسبوک بناستي او موږ مو سره کمنټونه کوو لاړې تو کې په دې خلکو بالکل چونه ګوره نو ابراهيم عليه السلام خپل بیبي را وستله او خپل بچي را وستل ته کې پرې خودل رو لویږي جرهم قبيله خدای را وستا او هغه وسره آباد شو کله به ابراهيم عليه السلام راته او د خپل بیبي ته پوس پیکاو او د خپل ماشوم ته پوس پیکاو تراته دا سلوي شو مده دا خدای قیو بچي دی او خدای پاک ول سلو کالو کې دا بچي ورکړل تقریبا بوډا سپینګری دی یو بچي اسې زمارونو چې سړی سپینګری وي او یو بچي پیدا شي او الکی او خشتا او د اسماعیل پشان لك الله اکبر ابه سونه خوخي او سونه بنیازبینی او سونه بوته ګرانی قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى څو دولس کاله یادی کم بیش خدا ګرځیدو شو د منډو ترلو شو 12 سال تقریبا د منډو ترلو شو دی وخت ماشوم ډیر خوږي بیا بوډا پلار تخپل بچی ډیر خوږي
او منډه ترړې ور سره وای دا ډېر خوان کوي چې دا بچي او دا د ګوتې نه دی نیولې او تاسو سره منډه وي او پلار بوډا دی او داسې ماشوم بچي دی قران کې الله دا نه وایي چې 1200 کال شو قران کې الله دا نه وایي چې دا تو شو دا نه شو دا لسو شو نه چې منډه ترړې پلار سره شروع کړي دی وخت کې کلاونه د کلاونه ګل دسته د ګل دی منډه تیر شروع کړي نو د شپې ابراهیم علیه السلام خوب ولید او خوب کې وته الله وایي چې دا بچي دی حلال کا اوس بس کېږي د پیغمبر خوب واحد زمون خوب دا شرعي دلیل نه دی مبشر دی لیکن لازم نه چې خوب کې رسول دل هغه سړي او پیغمبر چې خوب وویني ارشتونی بس هغه کې دویمه خبره نه نو الله وتوي دا خوب زیر حلال نو دې څه چل کوي بچي ځان تکې نه اني ارى في المنام اني اذبحك بچي زه خوبینم چې تازه لالو ما اوس بس کوي دوی ته پته چې ما پلار چې دی دا نبی دی پیغمبر دی او خو به وحیدا دوی ته پته او خيار بچی دی دوی وته سوي مشوره وسره کوي یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين بابا ستا خوب خو وحیدا ته خو چې خوب اینه والله ته حکم کوي امن غلط خوب نه نو یا ابا تفعل ما تؤمر چې کوم حکم د تکیږي په خوب کې عمل کوا زما غاړه ستا چلې ته لاندې او د الله د حکم تابعداري حلال کوا دیتا زوی وای دا نه وای چې بابا خوب کې د غلطي نه پیغمبر دی وته پتر جما خپل پیغمبر دی خوب یې واحد دا وته نه وای وړه دا خو ویلی شي کنه دا خو نشي ویلی چې خوب به غلط لیدلی دا پیغمبر دی خدا خو ویلی شي کنه چې بابا الله تعالی کړي ګران کړ چې خدای پاک دا حکم منسوخ کی ولی حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کله په معراج کې 50 منځونه فرض شو ډیر زیات خوشاله د عظیمه تحفه ورته ملو شو چې واپس راته حضرت موسی علیه السلام دې تاسو کو سي در په الله پاک 50 منځونه یو امت طاقت نشي لري زما په امت دو منځونه ونی شو کوله سو امت به 50 څنګه کی ارجع الى ربك فصله التخفيف الله ته واپس شه او توجه الله زما په امت سانتیا راولي نظر فوراً حضور پاک لار یا الله زما په امت سانتیا راوله 50 نشي کوله وی خزا 15 کم شو 45 شو بیا راغی بیا وته موسی علیہ السلام به سونه شو وی 15 کم شو وی اوسم ډیر دی وی شابه او حضور پاک به اغل تغگ نکاو الله سره ملاقات هغه وخت خو د پیغمبر شان بل شان ته دا الله توفه هغه وخت خو چې زری مرته وینو به خوشاله وي چې بالکل رستو راځي نو موسی علیہ السلام کوی نو بیا لا نو الله ډیر دی دا کم کانو سلويخ شو نو 15 کمیدل سوله خبر رااله 50 نو چې سنگ حضور پاک د خپل امت د خاطره د موسی علیہ السلام په مشوره د الله نه سوال کوي چې الله دا منځونه کم کا نو اسماعیل علیہ السلام بابا ته نشي ویلي چې بابا الله نه سوال وکړي چې دا حکم بدل کی دا حکم بدل کی خیر دی وجه مړې م پرې کول لاستي پریشي الله پنو خیر دی خپل پریشي د الله پنو خیر دی ګوته به پرې کو د الله پنو یا دا چې ګډ بالال کو الله ته وجه دا حکم بدل کی دا سوال جایز دی من نه دی ما د مثال درکو لیکن ابراهیم علیہ السلام د الله محبت کې بچی تا وای بچي سو کم او بچي د الله په مینه کې دویمه خبره نه کوي او سوې ورتا یا ابت فعل ما تؤمر بابا کوچ ساډر دته ملوي دې ته ایمان دا به کې نشته زمونږ ګټه په مساله کې پراته یو جی ګډه لال شي دا پیسې غریب لا ورک ته خدای بندا لال کا غوخه غریب لا ورک ونه غریب لا ورک دا په دې عمل وکړه مونږ دې کې نن خبرې کوو چې دا ګډ حلال شي دا څنګه دا دیتا وای عمل دیتا عمل وای یا ابا تفعل کما تؤمر چې حکم دته کیږي دا خوري ګران کار دی دا به څنګه لالم چغه ستجدنی ان شاء الله من الصابرین کدا خدای خوخی نو بابا ما به صابرین نو مونږه زبر صبر خپل وس به چغم نوام او تر سوچ ز خپل ځان پویګم نو لاس وقفه بم نه لاپم زمون طالبان دل سوال کوي دې پلار د دوی سره مشوره ولیکول کزوی وته چې نه بیا بس یو سو وجینی طالبان وغه ګران نه به مغه اسانه درته پلار ته پته و چې نماز وی دا خبره نشي کوي پلار ته خپل بچي معلومي مشوره کې دا کار کولو چې کدی مشوره وکم نو خلک وي په زور اعلان سبب خلک وي په زور اعلان کړي مشوره کې دا فائدہ ده چې څنګه ابراهيم عليه السلام د خدای حکم تا سره تسلیم خم دي او تابعدار دي د قرنګ اسماعیل علیہ السلام هم د خدای حکم ته تابعدار دي مشوره کې دا مقصد او یادا بعض علما دا لیکي چې ورګه پته ولګي چې دلې دې کنه دي نو کزړی وی د لالو جدا طریقه ده او کزړی ني بیا بدل لالو بل طریقه ګور چې د خوب کې راځي نسو چې ته بابا نه به بوزو
یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. او چې کوم وخت روان دی وای د کور نوزی نو مورته غږ نه کوي، ویراده کنه بچی زو قربانی کو علم وتعالى نه وای ډیره خدا نو چاړم واغښتا او رسم واغښتا امر ته بابا می قربانی کوي منګه زو نو مورم په دې سوچ خو نه را هغه خو په دې نه دا چې زما زوی بالا لای لال روان شو. نو پلار کې دا مینا چې دا اوسم الته کې درې جمرات دي خلک وته شیطانان وای نو شیطان وتراغي وته ودرې نو چې ودرې ابراهيم عليه السلام ته وته وسکه ودا چې زو ویور ما ورېدلې دي چې دا زوی لاله د سکه په بډاوالي خدای درکړې دي دویم سو کله لای د خپل وجود ته سترګو د مخ ته وګوره بس ابراهيم عليه السلام خو پېښ وکړ هغه یو کانی واغشتل او شیطان یې پیوښت. دا شیطان بیا راغی اسماعیل علیہ السلام لا وی خبرې پلار د کم خوا بودی وی قربانی کو وی قربانی نه تعالی علی وی د ابراهیم علیہ السلام غوند پلار او د اسماعیل بشان بچي داسې بچه ته پلاری چې خپل زوی بالال کی او بیا ابراهیم غوند پلار او ما غوند بچي ما بالال کی. نو شیطان وته وی هغه وی پلار د جماعت الله ویلی ځکه دی لاله وی خچ الله ویلی دی حلال می دی کی زرو شخ دی به خو بس نو د بیا خبرې کولې نو یو وکړانی واغشتل غزارې پېچو په ځمکه شیطان نه ناوړ. نو شیطان خو کار دروانه دی هغه کوشش خدا دی چې د الله او د بنده په منځ کې بعد او لريواله پیدا کړي. نو بیا راغی ورپسې ابراهيم عليه السلام نو ګورې د خیر پیما او مهرباني وکا د خدای دا مطلب نه چې تزویل لاله دا مطلب دا مطلب او لګ مهرباني وکا الله نه سوال وکا دا بچي ولې لاله زما در باندې لخه پکېږي. ابراهيم عليه السلام خو پېچو چې شیطان دی بیا په وغزارونه وکړه دا شیطان په ځمکه ورننه نه اغه ادا الله تخوخ شوی دا نو چې څوک حج وکي نو دا غدري کانی دا شیطان په دې باندې اوس غټ کانی ولر دي مخکې سلیو داسې وګدا اوس سعودي حکومت دیوالونه جوړ کړی دي نو خلک زی او اغه سلی اولی او د ابراهيم عليه السلام یاد ته تازه کوي وترکنا علیه فی الاخرین. ابراهيم عليه السلام یاد تازه کوي چې اول چې اولی څنګه نو خلکو ته پته ولګي دا ولی ولم دا دیوال دا سلی ولی ولم دې کې څه چل دی نو خلکو ته پته ولګي اجانو صاحبانو ته چې دا دلته ابراهيم عليه السلام شیطانان ویشته دي بند ابراهيم عليه السلام دا بند کړه پکې ابراهيم عليه السلام شیطانان ویشته دي ولی ویشته دي نو د ابراهيم عليه السلام چې څومره طریقه ده ما غټول خلکو ته مخ کې شي د ابراهيم عليه السلام چې څومره طریقه ده نو ټول خلکو ته مخ کې شي دا خو هغه وشتلې چې چاو نه وشتل حج ناقص ته نیمګړې ها ټول خلک دی خلک وایي دا شیطان دی او د شیطان علم بعد خلک وی دا سي تو کېړې رو باسي خزه او غرض ولي چا ځان سره غټ کانی اوس حکومت نه بری په خوا به خلکو ځان سره په جیبونو کې غټ کانی وروړي او غرضار به په جوړ کو شیطان علم دا شیطان نه دی دا د ابراهيم عليه السلام طریقه ده چې حج د دین ځان په کوي کې نه پاغه طریقه به عمل کوي نو چې بیا مینا ته ورمخ کې کا نو بیا وسره مشوره کوي ا مشوره هم دقه ده چې ما ده توي بچي سوکم یا ات تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. بابا کوي چې سړر د تکیږي زبا هغه خلقونه شماره مچ خبر د صابرین صبر نو اسماعیل علیه لول ډیر ګران کار دی د بچینو قسم دې پکور کې چې څوک چرګوټي لوي شي هغه چرګوټي له لاس نه ورل خپل کور کې چې کوم ساروي بندو ساتي نو چې لالې نو قصاب توي را چاله لیکا دې مخبل طرف تواړي ولې دام خپل کې ساتل نو بیا د اسماعیل علیه السلام باندې بچي نو چې کوم وخت کې بیا علالې کنه چې کوم وخت کې بیا علالې نو بیا ور سره سکای بیا وتا الګه بس پرېګه ده بس ته کې ها دې ده چې کوم وخت بیا علالای نو اسماعیل علیه السلام وتوي ای بابا دا رسې سره راوړې ده وی بچي دا وتا لاس په تړم مالالول باسان شي وینا بابا مال بلا سوخ په نه تړ د اسمان فرشته به وای چې دا په زور تړلې او په زور ته ساو باندې
زه خو پر ازاده ته سملم خو د اسمان فرشتې به وایي چې نه په زور یې را سملولی دی الله سپی وله تړلی دي او حلالوي به نو ما نه به لاس پې به نه تړی چې زما لاس پې کولوي بابا چاړه به ښه تېره کړي بچی هسې نه چې ته لاس پې وړقې ما نه کار خراب نه شي بابا وایي داسې کار وکړه چاړه ښه مضبوطه تېره کړه او بس چاړه له ښه مضبوط زور ورکه او کلس ورکه تر څو چې زه پوهېږم بس زه به لال شوی ما بیا دې لاسونه خپې اړخوم وی ډېره ښه ده نو چاړه یې ورته تېره کړه نو چې چاړه یې ورته څنګه تېره کړه ابراهیم علیه السلام زور ورکوي چاړه کار دې وخت کې نه کوي نو اسماعیل علیه السلام ورته وایي بابا لږ صبر وکړه زما خو وی چې ما مه تړه خو نه وتړه هسې نه پلار او ستا غوندې د مینې پلار لاس ته کار نه کوي ما ته پته ولګېدلی ما خو په زور به کلس ورکې خو لاس ته کار نه کوي لاس دې بابا لچي نو هسې نه چې معمولي غوندې خرپ زما دې مری له راشي او پوره لال نه شم او د ټوپونه شروع کړم د الله حکم به برباد شي نو لاسونه خپې راله وکړه او یا ورته څه وایي وایي داسې وکړه بابا چې مخ راله لاندې کا او سټ مې ځان طرف ته کا او لاندې نه مې حلال کا وایي زما سترګو سره چې ستا سترګې مخامخ کېږي نو دا ستا لاس ځکه رپي لاس دې ځکه رپي چې زما په مخ ستا سترګې لګي او زما په سترګو کې ستا سترګې مخامخ کېږي نو په دې وجه ستا لاس رپي بابا او بابا یو چل به بله مو کړه دا کمیس رانه مخکې وباسه وروسته مه وباسه وروسته که ته وباسې دا به شلېدلې وباسې روغ به نه مخکې نه وباسه نو چې دا کمیس ما نه وباسې او زه کله حلال شمه نو زما دا کمیس په دې وینو کې لږ غوندې غوپه کړه او زما مور له یوسې او د ټولو نه مخکې به زما مور باندې زما سلام ووایه حضرت هاجرې باندې دقه یو بچی څو نړۍ ورسره ستړې شوې اسانه خبره نه ده په مکه مکرمه کې په دشت و بیابان کې ماشوم لوی کړی نه ډوډۍ وه نه اوبه وې اوبه خلاصې شوې دي خوراک هم ختم شوی دی او دا مور ورته تړتیږي او صفا غونډ او د مروه په غونډۍ کې منډې ترړې وای خوراک پسې منډې ترړې وای هغه ماشوم اسماعیل چې په غېږ کې په دشت و بیابان کې لوی کړی دی نو مور باندې به څه تېرېږي نو بابا زما دا کمیس به زما مور نه یوسې او زما سلام به ورته ووایي اسماعیل په تا سلام ویلی او په خپله رضا باندې د الله حکم ته غاړه شوی دی او په خپله رضا باندې ما حلال کړی دی هم خوشحاله او زه هم خوشحاله او نښه یې دا ده چې کمیس مې دله روغ راوړی دی که په زور حلال شوی وي نو کمیس به خامخا شلېدلی روغ کمیس مې دله دا دی راوړی او بیا به ورته ووایې زما مور ته چې مورې که اسماعیل د یادېږي که نه نو دا کمیس دی د اسماعیل او په هغې د اسماعیل وینه پرته ده دا راله او دا بویاوه نو د اسماعیل ارمان رجوه الله اکبر ډېر ګران کار دی زمانو مونږ ګډ نه شو حلالولی مونږ وی نه شو حلالولی په کور کې په پنځو شپږو کسانو قرباني واجبي یو حلالوي یو پلار حلال کړي که مالداري وسې کېږي او چېرته ګوټ څاروي وګوري او بېکاره څاروي وګوري په هغې باندې شاړه راکاږي او خپله غاړه پرې خلاصه کړي دې ته ایمان وایي اسماعیل علیه السلام چاړه راواغېشته او بیا یې تېره کړله او راکاږي چاړه کار نه کوي زور هم ورکوي بیا چاړه کار نه کوي اخره کې چاړه اوچته کړه او د ځمکې له یې راوبروله چاړه ورته وایي چې ده د رب جلیل منم خلیلک ستا ومنم خلیل منم که د جلیل منم د الله ومنم او دې وخت کې حضرت جبریل علیه السلام د جنت نه ګډ را په مخه کړی دی هغه ګډ چې حابیل قرباني کړی د آدم علیه السلام زوی او په جنت کې لوېده هغه را په مخه کړو او د هغه ځای نه حضرت جبریل علیه السلام آواز کوي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر د الله نه لوی ذات بل نشته دومره لوی ذات دی چې ابراهیم هم د چړې لاندې زوی وغورځو او زویم خپله مری د الله پاک په حکم د چړې لاندې وغورځوله او د الله نه لوی ذات بل نشته دی الله چې څه فیصله کوي موږ به منو نو حضرت اسماعیل علیه السلام پوه شو چې څه مسله بدله شوه نو هغه څه وایي لا اله الا الله والله اکبر نو ابراهیم علیه السلام هم پوه شو چې بچې بچ شو نو هغه وایي الله اکبر ولله الحمد الله له ثنا ده ګډې راوړو ګډې حلال کې اسماعیل علیه السلام خدای پاک بچ کړه نو په قربانۍ کې دا سوچ هم پروت دی زمارونو چې دا ګډ زالالوم دا غوی زالالوم دا د ابراهیم علیه السلام د بچي د قربانۍ په ځای دا فلسفه نقدې پیسې چې ورکې خو دا فلسفه پکې نشته
دا فلسفه ده چې تا ته به ابراهیم علیه السلام د خپل بچی د قربانۍ یاد را مخکې شي او ته به مو چې الله که ما ته هم اډر شوی زما د بچی د قربانۍ الله ما به په هغې عمل کوم او بچی به دې م وایي چې که د ما متعلق د حلالولو حکم د ما د پلار ته شوی وی ما به هم د اسماعیل علیه السلام یاد تازه کوم نو څومره په اربونو په کروڑونو څاروي لالیږي نو د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کېږي ګڼه لال شو د ګډ غوښې د مکې فقراو او مسکینانو وخوړلې ګډ او مور له ملغ غوښې راوړې او دوی په خپل هم وخوړلې نو دا د ابراهیم علیه السلام طریقه شوه ما هذه الاضاحی یا رسول الله دا الله رسول څه شی دی سنت ابیکم ابراهیم دا د ستاسو د نیکه د ابراهیم علیه السلام طریقه ده مونږ له پکې څه دي د هر وخته په عوض کې یو نیکي او د هر ګډ د وړۍ په عوض کې یو نیکي به تاسو ته ملاویږي د مارونو نو قرباني به کوې انشاءالله العزیز کله به کوې څه مسائل خو مخکې تېره جمعه ما ویلي دي د اختر په 3 ورځو کې به قرباني کېږي د اختر په لومبۍ ورځ بهتره ده که په دویمه دې ونه کړه په لومبۍ دې ونه کړه په دویمه کوه خو د هغې نه پکې ثواب کم او که په دویمه دې ونه کړه نو په 3مه ورځ د اختر د نور پرېواته پورې نور پرېوتو نه مخکې به حلالۍ نو په لومبۍ کې ثواب زیات بهتر په دویم کې هغې نه کم په دریم کې هغې نه کم او که په 3مه ورځ هم درنه قرباني پاتې شوه د څه عذر د وجې نه پاتې شوه نو بیا به ورسره څه کوې په 3مه پاتې شوه بیا به حلالۍ نه بس بیا دا قربانی که څاروي دی غشتې ولل کړي دي ني نو بس بیا چاله خیراتي ورکا او که دا نه قربانی در باندې واجب وه او تا ونه کړله او د اختر د 3 ورځو نه پس بیا وایې چې خو یار ارمان چې مې کړی سبی نو پیسې چاله خیراتي ورکا خو ګورې د قربانۍ ثواب نشي لاندې کولی او د قربانۍ چې کم وبال ستا په سټ راغی دغه وبال نه ځان نشي خلاصولی توبې به ورسره وباسې استغفار به ورسره بیا د ورځې قرباني کول بهتر دي د شپې په نسبت د شپې هم کولی شي خو مکروه تنزیهي ده ناغوره ده د ورځې به قرباني کې او شروع به د کم وخت نه کې د اختر د مانځه نه پس چې کوم ځای کې د اختر مونځ کېږي په شهري علاقه کې او په غټو ښارونو کې نو چې د اختر مونځ وشي نو د هغې نه پس به قرباني کې او چې د اختر مونځ نه شوی نو قرباني به نه کې یو صحابي حضور پاک مبارک له راغی حضرت ابو برده رضی الله تعالی عنہ وی دا الله رسوله ما خو قربانی د مانځه نه مخکې کړې ده وی شاتو که شاتو لحم بس وی غوښه دی حلاله دی کړه او غوښې دپاره دی وکړه لیس من النسک فی شیء چې د الله د طرف نه کم شی هغه ونه شو دوباره وکړه د اختر د مانځه نه مخکې که چا وکړه قرباني ونه شوه دوباره یې وکړه دوباره پې وکړه البته چې کوم ځای خو اختر مونځ نه کېږي لکه په میرو په بانډو کې نو هلته کې سار د نور د سار وختي هم کولی شي هیڅ پروا نشته د اختر ورځ کې داخله شوه نو بیا هم کولی شي بلکې علما لیکي وایي که د چا څاروی په میره کې دی او دی په کلي کې دی او دی هلته چاته وایي چې ما ته حلاله کړه نو چې څاروی په میره کې دی هلته خو د اختر مونځ نه کېږي نو وختي هم حلالولی شي او که یو سړی په میره کې دی او څاروی په کلي کې دی دی د اختر مونځ نه کوي دی میره کې دی او څاروی کلي کې دی او چاته وایي حلاله کړه نو دی به حلالولی چې د اختر مونځ شي کوم ځای کې چې د اختر مونځ کېږي هغه ځای له اعتبار دی نو وروسته به حلالی څاروی بیا چې څاروی کله حلالی نو بهتره دا ده چې هر سړی دې په خپل لاس څاروی حلال کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک لاس څاروی حلال کړی په خپل لاس بهتره او که په خپل لاس یې نشي حلالولی یا ولا چل نه ورځي یا نشي زړه باندې کمزوری دی نو بل ته هم ویلی شي چې مال حلال کا خو ګورې دا نیت هم پکې ضروري دی چې د قربانۍ نیت پکې نیت د خولې ضرورت نشته چې لکه دې مراوسته چې دا د قربانۍ نیت کوم کافي ده او بیا چې کله بلې ولا حلالۍ ورې هسې نه دا ګورې ذهن کې واچوه هسې نه چې پلار لا د اختر په کور کې مثلا 5 سي دي یو یې پلار او 4 زامن دي او پلار لا د اختر جومات کې نه راغلی بل لور یې خور کره تللی دی لا نه دی راغلی بل لور یې لور کره تللی نه راغلی بل لور یې چې ته مبارکوله تللی دی نه راغلی او یو ورور یې په کور کې دی او قصاب یې راوسته وی حلالوه د قرباني ګورې ونه شوه دې ورور له دې اجازت ورکړي د مخکې نه دی یو ورور نه دی یا دی قصاب لا یا دی یو ورور نه دی اجازت ورکړي چې زمونږ د طرف نه قرباني وکړه دی دی ورته وایي چې که تاسو لیټ شوئ زه څه چل وکړم وکړم قرباني نو چې هغې ورته وایي وکړه ته زمونږ وکیل او قرباني وکړه بیا ټیک ده او که هغوی دته نه ویلې چې ته قرباني وکړه او دی د خپل طرف نه قرباني وکړي قرباني برباده شوه بعد وخت کې پلار دا چلو کی په کور کې څلور کسانی او یو زوی په سعودي کې دی او یو په دوبۍ کې دی او بار دی او دا پلار یې څاروي راوالي وایي دا مار ټولو زامنو طرف نه ما حلال کړه دا قرباني د یو نه شوه دا برباده شوه دی به باقاعده هغه دوبۍ کې چې زوی دی او په سعودي کې دی زوی دی هغه نه به اجازت غواړي دی به ځان د هغه وکیل کوي هغه ته به وایي چې بچی قرباني دله وکړم هغه یې وکړه
اب وته وي چې بچي بالا قرب پلا بابا بالا قرباني وکا نو دا ضرور ده او چې دا کم بچی د سره پکور کې دي او دا پلار د خپل طرف نه کوي بالکل کولی شي څه پابندي پکې نشتا خو دا بچی به دا پلار وکیل کې چې بابا ته موږ قرباني وکا دا پلار به تاسو کې چې تاسو له قرباني کوما د قسنګ خدای خاون قرباني کوي او خاون د خدای د پاره کوي بس خدای ته صدقه کې دا پیسې ستاسو ترتا ته صدقه شوي او د پتاله قرباني کوم نو که خدای وته وي چې او زماره طرف نه قرباني وکا یا خاون ورته وي چې ستانه قرباني کوم هغه وي ښا خو بیا ټیک شو او که خدای ته غږنی کړو د خدای طرف نه چاړه کیږي نو د قرباني ونشو د خدای طرف یا به خپل علالول کینیت بکای یا به بل ته وي چې تمال علالکا نو الا به ګوري صحیح کیږي ډیر خلک دلته بل څه کې خطا کیږي ادای چې پلاری او سلور زامنی او پلاری یو قرباني وکي او بیا پیسې د سلور بچو نه راوالي راتن کی قرباني ایسه یو نسی په میخه کې او پیسې د سلور بچو نه راوالي او سو سره خپل کې پینځه د دم قرباني نشو غنور مغرق لاله دا غنور قرباني مو نشو قرباني چې کومه ایسه نسی دا به یو کس نه په شریکه په دوه کسو به یو ایسه نه نسی بازیرونه پکور کې پیسې راجمه کی او په شریکه ایسه ونسی یو نیمه پیسې یو ورور کې نیمه بلکې او په شریک او ایساونی څو چې ایسراوړي نو بیا په میانس کې نیمه کې چې عدالو به وکړه نو خپل قرباني مغر کړه دا غنور مغر کړه او که چا دا غوخه نیت وکړه چې غوخه خبر اورما نو خپل هم تبا شو دا نور خلک هم تبا کړه غوخه نیت باندې کوي نیت به خالص د الله د پاره کوي ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين نیت به خالص دی چې د الله د رضا د پاره ذبح کوما بالکل خالص د الله د رضا لپاره او دا هغه طریقه ده چې ماته پیغمبر مبارک ولکه راواله د الله د رضا لپاره نو دا قرباني شو او که نیت ته د دې چې غوخه به وکم نیت ته د ریا دي چې ما خالق قرباني وکړه دا مې وکړ نیت ته د خودنه دي ورې قصه دې ګډه وړه شو نیت به خالص د رب العالمین د لپاره کوي دا کافرو دا رواجو چې غیبه د بوتانو په نوم باندې ساروي لالو مونږ به د بوت او د غیر الله په نوم ساروي نه لالو مونږ به صرف او صرف د الله د رضا لپاره او د الله په نوم به ساروي لالو نو پدې کې لږ سوچو کوي ښا که یو پلار مالدار دی او زامن ګټه کوي او ټول شریکوال دي دی وخت شریک دي او دا ارچا پونچی جدا ده سبا ټول بیلیږي نو ار یو وی چې دا خو زمای صدا دا به بیلو لار وته وی چې ټول راولې ما سره به پرتای زبې اختیارمند دم زبې لګوم زبې سبزی غوخه راولم او که سبا تاسو بیلې د خپل خپل حساب در کوم نو ګوره بیا چې دا ار یو دوی سا 76000 روپے تشپګ او یو تور چې دا ار یو بچي به قرباني کوي چې بالغان دي پنا بالغ نشتا نو دې کې لګي زمارونو احتیاط وکړي غوړې په دې سیس کې او چې بیا ساروي لالوي نو بهتره طریقې دا چې مخ ول قبله طرف ته کا او لاس په ولا وتاړه ساروي سره باندې ظلم نه کوي چاړه به تخ مضبوطه تیر کې او په خلاص باندې یا پخپلا او یا هغه قصاب وکیل کچته د موږ د طرف نه ردی پینځو شپږو د طرف نه ته وکیل شوی او ته د موږ د طرف نه ساروي لال کا او یا دا یو زوی چې وته ولال دا وکیل کا یا پلار د ټولو طرف نه وکیل شي چې علالوما او چاړه به مضبوطه راکاږي او ضرب چاړه راکاږي چې ساروي زر دمشي او پاسانه لال شي او سبب دا لالولو په وخت کې بسم الله والله اکبر رسول الله مبارک دقه سے فرمایلی بسم الله والله اکبر و سرا او که بسم الله الله اکبر و موږ کافی دا تو صرف بسم الله دی وی کافی دا تو صرف الله اکبر دی کافی دا زمون خلق تکبیرات تشریق وی الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد ټیک دا یو مستحب ذکر دی خدا د ذبح په وخت کې د دې تکبیراتو د پیغمبر مبارک نه ثبوت نشتا ٹھیک ده کدی اوه نو ذبح دی اوشوا قربانی دی اوشولا ولیکن د ذبح په وخت کې بسم الله والله اکبر دا وایي که اوس اماله یو زنانه دی یو خور ده الله دې ډیره زیاته خوشاله کی ببار ملک ده نو هغه کله کله مسلو ته پوښتنه کوي نو وختي امانه د مسلې ته پوښتنه کو او راته وی د بیان اورم ارجو ما اوري دا غي تاسو داسې تاسو ته چې کوم سړی ډیر مالدار دی لکه یو سړی سره یو 2 کروڑ روپے دی یو 1.5 کروڑ روپے دی نو دا به یو قربانی کوي که 2 به کوي 3 به کوي یا یو انسان د اربونو مالک دی یا یو زنانه ده او زنانه ته د خاوند د طرف نه مال پاتې خاوند یې مړ شوی دی یا پلار یې مړ شوی دی لور ته پیسې پاتې زنانه او مثلا کروڑ 2-3 کروڑ روپے دی نو دا به څه کوي دا به یو قربانی په واجب ده کما یو ځل صاحب د نصاب شو نو که یو انسان د کروڑونو مالک می نو واجب په یو د البت په مستحب طریقه ډیره کولی شي لکه رسول الله مبارک 2 غډانه لال کړي یو واجب دی او یو زیاتی نو که یو انسان کوي نو یو د په طریقه د واجب وکي یو د نفلیو کی بلدم نفلیو کی خو خپل ده هغه او کړه خا کوي نه کړي څه ګناه پینشتا او د خو یو پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پاره وکي نا مالداران چي دي حضور پاک لو کې نیت پکې دا کې چره دي دا پیغمبر مبارک دا الله د پر ذبح الله د پاره او د پیغمبر مبارک د طرف نشو نو غوخه په خپلم کولې چې د خپل قربانې د غوخه مثال شي مور پلار د پاره وکي
ذبح د الله پنوم او مور پلار د پاره وکي دا د پلار د پاره کوم دا د مور د پاره کوم پلار مور د وفات شوی دي نو دا د هغوی د پاره کومه وکا چې مور پلار ته ثواب ورسیږي چې کوم مالدار خلک نو په یو ګډ اکتفا مه کوي ټیک د واجب یو دی خو زیات هم کولی شي رکوټي ساروي مغشته شي ما د طویل چې عمر 2 کال او غټ ساروي مغشته شي او پر رکوټي ګډ چيلي کې یو قرباني کیږي ګوري 2 پکې نه کیږي او په میخه کې او په کټا کټو په وای کې او کسان شریکې دي شي کړه کوټي وو کغټ وینو پکې کا شریکې دي شي بعض خلک وي درې او سلو شریکې دي شي پر رکوټي ساروي کې یعنی کټي کې یا په رکوټي سخي کې 2 کال نه چې 2 کال ته عمر ورسید دوم شریکې دي شي په یو ملالي دي شي په دریوم کې دي شي په سلورو په پنځو په شپږو په ووم کې دي شي دا پکې خاص فرق نشته دی بیا چې الاله کې نو بعض خلک پکې او چل کې اکثر د شریک په قربانای کې یو یرا د مور په مې خوږیږي دا 2 په پکې زما شي به ویلکه زما د مور سر ډیر کمزور دی دا مازغه باغیله یو سما ابل ویرا زما نیا چې دا کنه دا غي اینه لګوندې کمزور ده دا اینه په پکې غیله یو سما نو دا نور غریبانان خدا غږ نشي کولای شرم دا وجنه وړي نه ګوره درته ګوره صفا خبره کومه ولدا یوم ني نو دا سم کوي بالکل دا کله ټولو زړوي او دا خپې د سره یو کس نو بیا ټیک ده کله ټولو زړوي او دا سر د کسر یو کس لورکو نو بیا ټیک ده کله ټولو د زړه نوي او چې لکه دینه به د سر یو کس لورکو نو دا بیا ټیک ده خو ما ته پته چې زړه نه درته صفا خبره کومه دا ما ورېدلې دي یو کس د سر خپې یوړې وې دا ما د نیا خپې خوږیږي راکا چې هغه یوړې نور وې وې دا اوس ال دي وې دا مونږ نیا نشته وې دا هغه خپې نه خوږیږي ابل ویلې زمونږ د مور په نه خوږیږي زه مې دا وسکه پیسې ته تباہ برباد نو دا له نیګ وره نو ار یو شی او ضایع کا کوي سی وی که سلور وی نو ار یو شی سلور ضایع کا او خو په طریقې سلور او ضایع کا او زمونږ پښتانه بیا ډیر زبردست کار کوي او ماشوم ته مخه خواکا आवाज وکړه دا چا کېړو ګیلارو کار پکې وشي خپل طلبان تقسیم وکا او خشته مدیدار اځنه چې کم پکې زور اوري او د قیمه خشته غوخه مخ خپل طرف ته ورواچي دا کوړه یوسا او غاډو کې مډو کې بشیر جان ته ور پغاله کې دا ستاغه خلیره د وډو کې کم دي او ته پکې دا ډو کې وګورئ ها جی نو په قرباني کېږي زه خو بده اعلانوم بشیر جان او مال شته په هغه کې نو په شته روان تقریبا واقع ته یو لاک دي هغه د ما چې ما یې سپک راځي نو څه ته یې وایي انځه کې ما فصل ګوره داسې پروګرام دی کنه چې تاسو سروي واغښت ټول ورونو په شریکه واغښت یو کس پکې پیسې زیاتې ورکړي نورې کمې ورکړي موږ خپل بچو لکه هغه مال لا کول ما ته یو نو ته ټول دل دي او هغه په وخت کې ساري هغه دوی ته ما سره نور زمانو ما لا کول شي چې په کې بین راځي نه پاته هغه پیسې ما هغه د اول ما په نور ټول یې واجب خو خبره د مين جوړه خیر دې چولې شي پکې خدا هغه ته وایا خدا سیو کا یو بل چلو کا خطرې قاعده ده چې کته کمه پیسې د زوی په ځای اچي یا د بل په ځای هغه غل ورکا پیدا ما تعالی صدقه درکو شرک په قربانای کیسه کار به آسان بشي نو زمانو بیا چې کله حلال کې وخه دا شو شرمن قصاب لپا قصابه کې ورنه کې د شرمن قاسم سر خلل دي دا خدای شان دی چې د قربانای ورو دي چې شرمن ارزان شي دې مليانو ته خلکو چل جوړ کړي دا شرمن مليانو له ورکول ناغه پروس کالو کابل کالو ناغه سرمنه خو چانا غشته بالکل نامولا لې راوړه استاد جی وه دا سرمن والو مور دې پکېون غاړه مور دې پکېون غاړه چې نور کله قیمت کاو نو په خپل باندې خرڅولا مال دې نه راوړه او چې اوس پیسې نه کوي ما پسې راز غلې مور دې پکېون غاړه نو اوس خبره دا سه دا چې کن سرمن د قربانې په اجرت کې قصاب نه دی قصاب وسو خو خیر په اجرت کې بنا ورکې چې دا واخلا او دا اجرت شو بالکل بنا ورکې سرمن نقد ځان له استعمال کې راوستې ځان لته لمسه جوړ کا ځان لته بورقه جوړ کا اسم نشتا او کنه د سرمن چاله خیراتی ورکول شي مالدار له ورکول شي او غریب له ورکول شي نقد سرمن خو نقد سرمن جمعات لبنا ورکه جمعات باندې نه کیږي غواړي چا غریب چا انسان به مالک کې چې دا والا غریب یې کمالدار او که سرمن د خرڅ کړه نو بیا به پیسې مالدار لنه ورکه بیا به خامخا غریب له ورکه نقد سرمن مالدار نه ورکول شي غریب له خو کچې د خرڅ وکړه نو پیسې به بیا خامخا غریب له ورکه بیا به مالدار لنه ورکه زویل الله او پلار نکله نشي ورکول غریب له ورکه دا پیسې او زمارونو یو بل خبر وکم مولا لبا د سرمنه پیسې په اجرت امامته کې نه ورکوي اسی ولا ورکه خیراتی او کته وته دا وی چې د سرمنه در کوم مال امامتی کوا نو دا بیا په اجرت کې ورکول ګناه دي دا بیا ناروا دي هغه وخت چې کومه حاصل کړي نو ټوله وخت په خپل خواړې شي
ذکر رسول الله مبارک یو حدیث کې ویلي چې کلوه وادخروا چې دا تاسو خو یو ذخیره هم کې یو کال پابندی لګولې و چې 3 ورځې نه زیات به د قربانۍ غوښه نه خوري او بیا هغه حکم منسوخ شوی دی نو کټول از غوښه په پرچ کې سنباله او ټول خوري نو قربانۍ ته په نقصان نه رسی او زمون فقهاو لیکلي دي چې 3 ځای کا یو عیسا پخپل او پخپل بچو باندې دی خورا ځان له چولم چې پرچ کې می خو دی شي یو عیسا مسکینان او فقیران او غریبانان لور کچا چې قرباني نه کړي او یو عیسا خپل رشتہ دارانو لور کا دا فقهاو یو بهتره طریقه د صدقې خودلې ده نور کټوله قرباني دې مساتله نو څه فرق پینې پریوزي ټول دې ځان سره کې خودا نو فرق پینې پریوزي د قربانې د ساروی هغه چې کمره سیدا اب هم خیرات کې کم زل په پاسه پروت دی اب هم خیرات کې او قربانې د ساروی واغې ته په کولو په بتناله یا خو بابا راوالی په غولان بل ترم کیا کوا ناغي سره غپه کلک شي او غولان درنه کوي او کډیر ساروی تنگ او پیرته بل فرض واغشتل نو یا خداو کچې غپه واپس دې ساروی ته په بوسو کې واچو چوي اسکی او یا غریب لور کا صدقه او خیرات کا او خپل استعمال کې به نه راوالی دویمه خبر دا کومه چې بعد وخت کې په سرکاري منډه کې یا یو انسان یو ځای وقف مختص کړي او کړی چې مال بدونه ساروی چې اخلي خرڅ کې نو مال بدونه پیسې راکې دغه ټیکس تا یا د اجارې د پیسو تسترګې ورې خلې نه کې دا ګناه ده ځکه هغه ته یو ځای وقف کړی دی چې سرکار دی او قبل څوک دی او هغه د اجاره لې په یو شکل کې په یو ټیکس شکل کې نو خلک څه کوي یا لکه بس یې په یو لک شو ما دیګر به کور کې راکې اوسې بوزا نو لکه ولې ظلم کې زیاتې مکوا که پلار کوسه کې دی واغشته نو منډه والا هم ظلم کوي چې خلکو پسې پلار کوسو کې د موږ د مقبره پوری ګرځي او چې څوک خلک کې پیسې راکو نه نه ستا حق هغه دي چې کوم ځای کې ستا منډه ده هغه پورې ستا حق دی منډه نه بل ستا حق نشته نو په دې سيزونو کې زمارونو لګيو پټي احتیاط وکړه ها او د الله د رضا د پاره وکړه نیت د غوښه مکوي او دا په کال کې یو ورځ را روانه ده نو دا ورځ باندې دا قرباني کې په دې ورځو کې الله په خوشاله کې بل تاسو ته ما د رجوع ویلو که تاسو یادي نو دا عرفه دروازه روجا ما خو دې لسو کې چې وسم کېږي 19 خدا عرفه دروازه روجا دا 19 په دې کې ډېر ثواب دی حضور پاک فرمایي چې دا عرفه دروازه پر روجو کې الله پاک د یو کال مخکنو یو کال وروستنو ګناهونه په الله معاف کوي نو زمونږ د نه ورځ د عرفه راځي ښا ډېر خلک تاسو کې سعودي سره وکړي نه د خپل ملک الحمدلله زمونږ باقاعده اعلان د اختر شوی دی چهارشنبه پر ورځ باندې اختر دی حکومت هم د اعلان کړی دی او چې کوم زمونږ نوري کمیټه دی وین د اعلان کړی دی نو د نه پر ورځ باندې د عرفه ورځ راځي د نه پر ورځ باندې روجونی سه ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی او بیا به تکبیرات تشریق شروع کیږي مختصرا د تویما د عرفه دروازه د سحر مانځ پسې به تکبیرات تشریق شروع کیږي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد لګ دا امامانو مینس کې سره کوټ اختلاف پکښتا هغه به وګورځو مونږ به دا و چې زنانه دیم وای هر فرض مانځ پسې غپټ دیم وای او سړی دیم هر فرض مانځ پسې وای غپټ دی وای پرز بس خار دی په زور دی وای سړی به په زور وای هر فرض مانځ پسې او خدای به پټ وای او یو ځل په زور ویل د سړی د پاره او یو ځل د خدای د پاره پټ ویل دا واجب دی په وینه به ګناګار بشي دو ځلم ویل شي او درې ځلم ویل شي او دا تکبیرات او د اختر مانځ پسې واجب نه اسه مستحب دي کسو کې وای دا به کله ختميږي درېشتو منځونو پسې دا زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حنفی مسلک ته دا مفتابه دی یعنی د اختر د سلورم ورځې نمازګره پورې ختميږي نو کال کې دا یو شی راځي همیشه خونی نو ان شاء الله په دې باندې موږ تاسو عمل کوو خیر ان شاء الله العزیز یو سړي سره نقد رقم نشته یو ونیمه توله سونه ده لیکن सोने का बकाया रकम कुछ कर्ज बाकी है कद सर नूर इसम नहीं सिर्फ ये वनीमा तोला सोने तेरा जुमा मावेलियो कुर्बानी पे वाजिब न दा چې اونی متورسیږي ال قرباني واجبېږي البته یو سړي سره یو توله ده او د سره نقد پیسې دي یا تجارت سامان دی یا دویم کورې دی د حاجت نه زیات دی نو بیا په د باندې قرباني واجبېږي ګورې मेरे पास हुकूमत का फंड जो मुझे देता है 3-4 माह बाद मिलेगा मेरे कब्जे में उसके दसर निश्ता न पता कुर्बानी निश्ता कि उस दसर से निश्ता रे दे जारे खान वली वफात शवे दे द जुमे मर गए दे जारे अल्लाह दे मगफिरत नसीब की अल्लाह दे आखिरत खुशहाली नसीब की और रब्बुल आलमीन ने टोल वारिसान له صبر ورکی سعودی کی عمر گره دے دعا غواړي الله دے دعاګانې قبول کی او قرض دے په الله دے قرضونه اخلاص کی اور کې 2 تولې سونا باقی نقد روپے نشتا نہ چې نشته نو قرض ماخلا به بیا قربانی در باندې نشته دي بندہ کو 12 سال سے عارف بیمار دے اللہ دے ولا روح صحت ورکی شوکت محمود صاحب په خبر دے اللہ دے ولا روح صحت ورکی د اختر د منځ متعلق اعلان دادې چې زموږ عیدګاه چې د خټ عیدګاه شپږنی مې بجې به د اختر منځ کوخه د اختر په عیدګاه کې ان شاء الله العزیز شپږنی مې بجې به د اختر منځ کو په وخت ځکه کو چې بیا خلک پر قربانو توزګار شي
نو شپږ نیمه بجې فکس کا خیر ان شاء الله د اختر مونږ په عیدګاه کې کو ان شاء الله او دوه کې زمونږه د بدر خیر د کندي دغه شریر دی بجلو والا غریب بیمار دی دعا وتاو کې چې الله ولا روغ صحت ورکړي ډېر خالق ته د جمعهتونو زمونږ ډېر په اخلاص خدمت کوي د زړه اخلاص نه دعا کوي چې الله روغ صحت ورکړي یا الله تعالی شفا ورکړي یا الله تعالی روغ صحت ورکړي بیماری خدای پر روغ صحت باندې بدل کړي چې څوک بیماران دي په مجلس کې دي په جمع کې دي په کورونو کې دي په هسپتالونو کې دي ډېر مرګري چې هغه پریشنونه کړي ډېر مرګري هسپتالونو کې پراته دي ټول ته دعا کوي چې الله روغ صحتونه ورکړي الله شفا والا ورکړي یا الله چې چا بچینی اولاد ولا ورکړي چې چا نارینه اولاد ولا ورکړي چاته څه پریشانی دي په خوشاله بدل کړي زموږ بشیر جان دي تم یو پریشانی په خدا رونو ته سقرزي مرضی اوریدلې دي دعا کوي چې خدای پاک هغه پریشانی په خوشاله بدل کړي او الله پاک دا هر قسم مصیبتونو فتنونو په امن او امان کې وساتي یا الله ته زموږ ناراضي شي خدای کستاره طرف نه دا حکم وي چې بچي قرباني کې الله مونږ باغم کول یا الله د قرباني توفیق مونږ لراکې او الله د خپل رضا لپاره قبول کړي او الله زموږ په ځل کې غلط نیت او سوچ دا وخه مخراجي وخه څه چي دي هر وخت خلک خوري نو یا الله اغه نیتونه زموږ توبه ده خدای مونږ ستاسو رضا لپاره کوته توفیق راکې او تیر الله قبول کړي او چې څنګه حضور پاک فرمایي په یو وخت مونږ لنه کې وجرونو برکتونه راکې یا الله چې چاته کورونه کې څه پریشانی دي په خوشاله یا بدل کې یا الله که څو قرضدارانی قرضونه اخلاص کې مسافرونه چې زموږ کم بار ملکونو کې دي هغه ته دعا کې زموږ بار ملکونو کې د دوستان دي په ترکیه کې دي په دوبه ابو ظبي ملیشیا لندن جرمني کې ډېر تپوسونه کوي امریکای او د بل نه ټلیفونونه کوي او ټول ته دوبه کې ابو ظبي کې او په سعودي کې دي او ځای په ځای الله ټول له خیرونه برکتونه عافیتونه ورکړي الله دې ټول مسافر له خپل کور کې د خپل بچو سره د اختر د تیرولو د قربانو توفیق ورکړي او دغه مسافر الله په خپل کارونو کې او په خپل مقصدونو کې کامیاب کې د بچو نه لري ته خوشاله ژوندۍ نصیب کې او الله ته په صدقو کې او په مالونو اولادونو کې برکات واچي الله کله چا په کورونو کې ناچاقي پروغي بدل کې خدای ته زمونږه د هر مشکل په خوشاله باندې بدل کې او د هر فتنې نه مستعته ډېر مرګرو ټلیفونونه کړی دي سار نه جمعې پر ټلیفونونه شروع شو دعاګانې غواړي خدای هغه ته معلوم دي دا غي دعاګانې ته معلوم دي ولې قبول کې او چې کوم مرګري ډېر لري ناراضي زمونږ د جمعې د منځله یا الله یو قدم باندې جوړونه ورکې او زمونږ د محلي مرګري او د دې دوارو محلو د خلک چې میلمنو کوم خدمت کوي او په پیس کې او زینې ولا ورکړي دي الله هغه لم د دنیا او د آخرت برکتونو خوشاله ورکې برحمتک یا ارحم الراحمین